انا کو چې هغه تاسو سره ولاړ شي او خپل په درس باندې شروع وکړي، چونکې وخت هم سره دغه دی او ان شاء الله د درس په اخر کې به بیا موږ څه ټایم د سوال او جواب لپاره مختص کړی دی او د ورونو څخه خواست کېږي چې دوی خپل سوال او جواب چې کوم استفسار لري هغه په چټ کې په ورقه باندې تحریر کړي او استاد سره ورسي او موږ یو پر یو شیخ صاحب په لاس ورکړو او دا هغه به جوابونه ان شاء الله وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. محترم علماء کرام، طلباء و نور عوام مرګري مسلمانان، زه تاسو دا شکر گزارم چې تاسو د خپل ژوند نه د خپل شپه ورځ نه څه وخت دې لپاره صرف کړی دی په دې نیت باندې چې د الله تعالی د دین څخه خبرې واورو. هغه وخت تاسو دې لپاره صرف کوئ چې زمانه د قرآن کریم څخه خبرې واورئ. په دې وجه زه اولا د الله تعالی شکر ادا کوم او پس ځای نه استاد راتللو ستاسو دراتلو آیتونه چې ما ولوستل د سورۃ هود او قرآن کریم نے د قرآن کریم په یو آیت کې دومره زیات علمونه دي چې زمون په باره کې الله فرمایي لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. کله ټول علما ټول مفسرین دا راجمع شي د یو آیت علمونه هغه په تفسیر کې نشي جمع کولای. ثم بس الله غواړي چې له څنګه فهم ورکړي. دا خدا سي کتاب دی، د هدایت کتاب دی، د واعظ کتاب دی، د رحمت کتاب دی، د شفا کتاب دی. ما چې کوم آیات کریمه ولوستل دیکھو الله تعالی زمون توجه درو خبرو ته فرمایلی. یو دی قرآن کریم طرف تا کہ دې ته توجه کې خاص کر ایمان والا. دویم بیا د قرآن کریم مقصد ته چې مقصد د قرآن کریم ذکر کہ مطلب اس سے دریم دا قرآن کریم او دریم مقصد چې چا واضح کړی دی قرآن کریم راوړی دی
او مقصد واضح کړی دی داغه شان سره چې څوک دی معنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اور پسې بیا فائدہ د دې خولې چې کله تاسو دا دروړه توجهات صحیح کې قرآن طرف ته متوجه شئ نو قرآن مقصد ته متوجه شئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت دای مقصد ته متوجه شئ د مخکنو خبرونه توبه وباسه استغفار وغواړئ چې غلطۍ مونږ نشي چې موږ د الله کتاب ته توجه نه کړې صحیح یا موږ د قرآن کریم مقصد صحیح نه پیژندلې یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان موږ پورا نه پیژندلې نو یا الله موږ معاف کړي او موږ ته ته رجوع کوو په الفاظو دارنګ پزړه نو بیا فرمایلی د دنیا مزیب هم حاصل کې او د آخرت مزیب هم حاصل دا د الله کتاب دی رښتیا وایي دا درې کار چې موږ وکړو د دنیا مزیم شته یمتعکم متاعا حسنا نو آخرت مزیم شته چې یوتی کل ذی فضل فضلا ورپسې ورې دائم فرمایلی الله تعالی رؤوف الرحیم هم دی لیکن قهار هم دی او فرمایي یاد ساته کتا سدین مخواړو د الله د کتاب نه د آیت مقصد نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي شدید داسي وایا چې زیریګم پتا سو د عذاب د لوی ورځنا یا په دنیا کې دروازه عذاب راشي اب هم یوم کبیری یا په آخرت کې عذاب راشي څوک بم بچون کې نه الله دې موږ د عذابونو د دنیا او آخرت نه بچ وسات دا درې وړه خبرې مخکنه په تفصیل سره خو مشکل دي دغه وخت مختصر دی صرف اختصار سره به یو خبر راوالم اول د قران کریم دا غي د لسلو د آیت د درس او تدریس یو حدیث مخکې تاسو ته مولوی صاحب عثمان بار اورید چې حدیث مضمون داري چې یو بیتی د الله د بیتونو نه او پوری د الله د کورونو نه یو د ټول کورونو د الله ټول ارزمک اسمان د الله تعالی لیکن جمعات مسجد چې نو دې تبیا خاص کر بیت الله وی پښتو کې متمو وی د الله کور دا الله کور دا معنی چې الله بدل ته کیو چې بدل نشته دا الله کور داري چې الله په کور کې به الله یاد وای الله خپکی زما کور کې تر بل چا عظمت بیان ځکه د مساجد او مقصد هم داري چې په دې کې الله یاد شي او الله د ذکر د یاداشت لپاره لوی ذریعہ ست د قران کریم الله د قران کریم نمونه ذکر کړی ما یو کتاب کی ذکر کړی تقریبا 15 وایا پای کې یو نوم دې ذکرن بل نوم دې تذکرہ بل نوم دې ذکرہ دا د ذکر کتاب دی په یو انسان غواړي چې الله یادوم ناول دی هغه قران کریم لولي کله چې د دینا بیا فارغ شي نو حدیث کې راځي ورپسې بل ذکر بیا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله باول ذکر دار حدیث کې راځي امام ترمذی فرمایي اگر اوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بلکہ حدیث تو اصطلاحی قدسی ہوئی حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین آغا سوک چی مشغول کیا غلرد اللہ تعالیٰ کتاب زمان ذکر و زمان دعاگانونا معنی نور ذکرونا امشترے دعاگان امشترے لیکن یو سړی دا ټول وخت په قران کې لګی ذکر ته له وخت پاتې نشي دعا ته وخت پاتې نشي نو خلق دې دا نه وي چې ګوره دې نو ذکر نه مانی ته ګوره دې دعا نه مانی نه الله تعالی فرمایي ته یې خبره زور کوم دې انسان د ډېر غوړه د هغه نه چې ور کوم دې سوال والو ته دا څوک چې مان غواړي دعاګانې کوي او سغواړي دا غینه ولا غره ور کوم هغه انسان چې قران بس یادوي قران دا په درس او تدریس کې مشغول دی
د صبح مقام د الله د کتاب د ټولو اسکارو د ټولو ذکرونو د ټولو دعاګانو نیابت ته بده کې چې بس که د دین وخت مفارق او دا پورا او بیا فرمایلی د دې وجه مسل کې دا فضل کلام الله تعالی یا فضل کلامی علی سائر کلام الناس یا کلام الخلق الله فرمایي زما د دې کلام غرواله فضیلت او درجه څومره دا خدومه درجه الله فرمایي لکه زما او چتواله درجه پر مخلوق باندې دا اندازه زموږ علم نه بار چې الله څومره زیات کبریا والا دی څومره لوی ذات دی څومره عظمت دی څومره جلال دی څومره اکرام دی د یو انسان د منصي حیثیت ته نو دا الله د کلام باندې زمون په کلام باندې دومره فضیلت ده د انسانانو په کلام چې دای کتابونه دا نه چې خراب کتابونه که ښه کتابونه کبدي ښه خبرې پکې حق مسلې پکې دغه بدو کې عظیم خیریت نشته قرآن نو دای کتابونو په ځای د الله تعالی کتاب چې د ټولو نه افضل دی د کلام الله او دې سره عقیده او ساته اگر چې مسله وګدره چې دا قران کریم چې دا کم چې مونږ لولو دا کم چې اورو نو دې ته کلام الله وایي دا د الله کلام دی ګان دیو ځلې عمان ته والا عقیده تلم مسقط جوړ وي التسو علماء واغي مونږ ته یو درې مسائل دي دا قران نه وایي قران کریم نه یو مسله په کتاب ولې په عمل کې دا عقیده چې دا قران کریم کلام الله نه دی او کلام الله چې نفسي دی او کلام الله چې بیاوي هغه قران کریم چې دا مخلوق دی دا څه مسائل دي چې عام د ذهن اوچت دي خیر آیت ما د قران کریم ناغه تقریر کو پائے درس میں ان کو بل په بل مسله بل په بل بیا ما ته دا کتاب لیکل دي دې کتاب لیکا ما دینا کتاب لیکو تاجت نشتا میں زمګ ملک دے پای کې امیان خلق چاینه تپوسو کی جدا سدی ناټولوي کلام الله تاسو یې ګنا کلام الله میں زم وطن کې دا شک نشته تاسو په مینس کې دا مسلې موږ دا مسلې نه بوزو چې دا کلام الله دی او کنه اگر چې بعض مولیان په مدرسو کې څه کتابونه وای دا عقیده کتاب دی هغه د کلام کتاب او پای کې دا مسلې راوستي خو لیکن هغه عوام تر اوستل نه پکا دا عوام ایمان پرې کې ډېر صفا دی چې دا قران کریم کلام الله مبارک صورت مارس کو لکه څنګه چې دا حدیث بیانو د الله کو پدې کې چې ګل ناس دي سمرګري سم مسلمانان راجمشي سره په راجمشي د قران کریم تلاوت کې او د درس او تدریس کوي اسی تلاوت نه سي ختمونه د دې درس جاری استاد درس کې دی اوري دلی مقام سره نزلت علیهم الملائکه تو ګور ملائک د ترازی موږ باندې سترګو باندې موږ نه ښکاری خو ایمان بالغیب د مؤمنانو صفت د موږ به مانو چې د الله ملائک شته او د الله ملائک داسې مجالس ته حاضرېږي نو دارنګ غشیتهم الرحمه رحمت سره هغه دی لږ پټي نزلت علیهم السکینه د زړونو سکون او اطمینان او تسلی هغه په دې باندې راځي بل یو چت مقام دی ذکر کوي الله تعالی دا خلق یادې الله تعالی خلق دا خلق کم خلق چې قران کریم اوري کم ځای یادې هغه ځای کې چې الله تعالی خاص مجلس د خپل ملائکه سره د ملائکه په مجلس کې یادې چې زمانہ سي بندگان چې زما کلام اوري او خوشحالي کی پاغي نو بس مختصر خبردار چې لاول قران کریم د ازدکه ناظره ازدکه ترجمه ازدکه تفسیر ازدکه مقصد ازدکه واړم د لپاره صرف کې لوی مشران چې څومره کوشش کړي شندا کا دغه دین بل بهتر کار نشي ملای هغه حدیث هم دې سره دی د عثمان رضی الله تعالی عنہ حدیث
सही सनद इमाम बुखारी रोड़ी खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा खैरुकुम खिताब सहाबा किराम तकड़ो का सहाबा किराम द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास मरगरी दायटी रुचत मुकाम आई मुख्तलिफ कारों पाव की कल टूल द दिन कारों को चा दावत को चा जिहाद को चा जान जमींदार कोले वो दिन न पारा वक्त बे दिन वर्कड़ चा नूर तिजारत हम कोल लेकिन दिन दायना मना मशगूल के ला तुलहीहुम तिजारत नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाए पता सुटोलो की टिकदा तो खैर कारू न कवाए लेकिन गोरा पता सु के सोग दे हाग दे च कुरान करीम इस दकड़े इस दकी यो खल्क ते खईदा पटोलो के गोरा दे राबुल माल तो बयान को जिलावली गोरा दे कि जिहाद के और कमूस के अकनूर कारू न के राब तो कुरान इस दकेगा सिद्दी नहीं इस दना से कुछ याद नहीं किया और गलत यादी दिया तो कुरान इल्म दायरा पर जरूरी है लाल खुदे तदीर तवज्जो के पाकिस्तान ने इज्जत के चाहिए तो अल्लाह ताला से ददे इल्म से हिस्सा वर करे हो उलमा किराम से कुरान करीम आलिमा दायरा तफसीर आलिमा वो तुम रहे छे तफसीर तो कुरान करीम दायरा पर अल्लाह ताला अलग संग जमा के अबू तुराब से आयत ते इशारा मोकड़ छे अल्लाह फरमाई मुंह पता वाला किताब नाजिल करे वाली लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम दीदा पारा चितब तशरीक खल्क होता है कुरान अल्लाह चाहते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो और पदे के असल की इकाज तंबीह दा खल्क लरा गुरस मरजुना खल्क किश्ता है और गट नाकार मरजदार च हदीस न मान यूं कुरान और हदीस न मान दाड़ी इब्तिदा की होतन माल रागल मा कले बा मरगी की खबर दी रुस्तम हुसैन नजर आगले आओ भी उसने रागले कर चुदे खबरें नमाओ तदायत करीमा आओ सूरत नहल जिबर अल्लाह ताला फरमाई या रसूल अल्लाह मु पता माने कुरान करीम ले दर ले गले दीद पारा ले तो बयना लिन्नास मा नुज़िल इलैहिम चितब तशरीक खल्क होता नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीक करे और कनमा सलियन तपोस वे तशरीह करे मैं कम दे के माता तशरीह किताब खाए सकता कुरान मतन शन शरह चिकड़े द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शरह ता हदीस हुई कुरान करीम हुई द कुरान शरह सरी हदीस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम वेली मुंस कवाय कीम सला नसंग है कवाय तरीक़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह तशरीह बदागम मानी दबल चाना दबल चा शरह या रसूलुल्लाह मरातिब जुदा है नमाने की इशारा शो देता अगर चाना कुरान करीम इज्जत के जगहता सुताद हदीस पर शरह सर सफा की दाफा वाला खबरा दा परी आयत करीमा के परी टिकी के बयान शुआ किताबुन वहकमत आयातुम सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर दा किताब अल्लाह फरमाई जमात कुरान योनुने किताब अल्लाह किताब वाले दे मन दाली कलेशे मख के बलौह महफूज के बर अली कलेशे फी किताब मखनून ब्याद मलाइकों पर सहीफों की कलेशे फी सोफे मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतहरतिन बेदी सफरतिन किरामिन बररा इसम लिकलेशे ब्याखत जनाजिर शना द साहब करामो सलग लग कागजुना सचरे सरमने में गड़ू बीजो दावे उ चिकड़े सबा कहानी और दाए प्लन प्लन कहानी में रागस डबरी चोरता है पति सिजुन माई लिखा नो किताब दे थी चिली के लिखा अगर छि पसीनों के ख्वाही तैयार नबिया अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उली का नबिया उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उली का राजमे का पयो खिरात नो से किताब से ना किताब दे दे हर दे ने किताब लिखले किताब दे सो के बर्बाद होने नशी अल्लाह ताला फरमाए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफिज़ून फरमाई दामुंग राले गले मुंबे बचको तहरीफ तगयीर बरे के सुखने शी कोले
نو فرمایي څنګه کتاب د محکمت آیاتونه د حکمتونو ډک دي د فیضونو ډک دي او بیا داسې نه دي چې اسې اجمالی دي ګوره ثم فصلت داهم اوره په دې کې واضح بیان دی کم چې نه مقصد دی ډېر بولا سره ذکر کړي اداول عظیم شان کتاب دی ذکر طرف دا ذات نه دی شاه حکمتون والا ذات دی حکیم ذات دی الله خبره به حکمت نه کې نيسه دال ذات طرف نه خبير چاغتا ظاهري خبره څه کوي چې پټ حقیقتونه متمعلوم دي خبير ذات وي چې په باطینی خبرو په پټو خبرو باندې هم پوي هغه څوک دی الله دی دا الله کتاب دا بنده کتاب نه دی ټیک دا بندگانو کتابونو کې دا چا حدیث راجم کړي چا فقہ راجم کړي چا نور صنافي لیکلي چا بل څه هم مخکې ما ویل چې د دې کتاب وسوک مقابله نشي کولای د دې په مقابله کې نشته کتاب د دې برابر خانو دې کتاب مقصد سره مقاصد قرآن کریم په مختلف آیاتونو کې مختلف تعبیرات کی ذکر کړي لیکن دې آیت کې اللہ تعبدوا الا اللہ دا مقصد ذکر کړي دا اللہ تعبدوا الا اللہ پښتو معنی خدا را چې بندگی مکو عبادت مکو سوا د الله نه د اچا اللہ تعبدوا یا مفعول علماوی مفعول نه ذکر کړي ولې معنی د اس چیز عبادت باندې کړه الله نه سوا نه د قبر نه د ژوندۍ نه د مړی نه د پیری نه د پیرانو نه د ملائکو نه د انسانانو نه د بوتانو نه د نور سپوږمۍ د اس چیز عبادت باندې کوي د الله نه سوا د دې نوم سره د توي التوحید دا توحید چې د الله تعالی کتاب مقصد دی او دا داسې مقصد دی چې مخکې د ټول انبیاء علیهم السلام د کتابونو د رسالت هم مقصد چې الله فرمایي ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ټول مخکنو امتونو کې الله تعالی رسولان لګري انبیاء علیهم السلام واغه ټول مقصد سو توحید ان اعبدوا الله چې بندگی یو الله خاص کې طاغوت دې د الله نه سوا دري شه د چا بندگی مکوای د ټول انبیاء علیه السلام دا اتفاقی مسله قرآن کې ډیر آیتونه دي بیا هر یو نبی طرف نه جدا جدا بیان ذکر کړي اکثر د ټول نه مخکنه پرې باب کې نوح علیه السلام هغه الله تعالی راولې د شرک د مقابله لپاره هغه له توحیدی پیغام ورکړ چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره سورۃ نوح کې به تفصیل بیان کړي د قوم کې ناکار خلق وګڼه منکرین خلق نه مانه غریب ډېر زیات تکلیف زده کړو دا تکالیف او مصیبتونو داستان جواره ډېر زیات ورکه به خفقان راشي څو مصیبتونه پیراغه والله ولا فتح او نجات ورکړه ولې د مقابل کې خلق وایي او خلقو کې تبلیغ کا خپل چې لا تزرن ودم ولا سوعا ولا يغوص ويعوق والنصر دا پنځه نمونه عام خلق او بوتان بوت اصل کې شکل ته شکل نو شکل یې کده غټ نه جوړ کړي او کده لرګي نه جوړ کړي او کده خټه نه جوړ کړي کده کاغذ باندې هغه نه جوړ کړي خو د چای خو جوړ کړي کنه د چا نو دغه آیت دلان دے امام بخاری کتاب تفسیر کی وئی نور تفسیر عملی کے لیے اسماء و رجال صالحین من قوم نوح دا پنځه شری دا بزرگان تیرشی و بزرگان صالحین بھی بزرگان و نیکان و خلق دا اصل کی دائی نمونہ ابن کثیر لکھی کلے چاہی وفات شد نو شیطان دے خلق دے استاسو دیر مینا اور سرکنا و بزرگان سر دیر مینا ورازه دا قبرون لزے کا نو بیا سموده پس یو ته ګور استاسو د مشرانو حاجتونه په دې باندې پورا کېدل نو د دینه حاجتونه غواړي بیا ته قبرون تر اتل کړه تګرانی نه دی بوتان بدل جوړ کړو بیا رسول شرط بوتان نو کله اولی د دینه شروع کړو دا د بزرګانو قبرونه دي د زید حاجتونه د پورا کولو لپاره نو بندگی به بیا کول عاجزی هغه ته چې شافره ګرځي طوافونه کول نذرانی شکرانی پیش کولې دې د عبادت دي
ځکه علما لیکي اصل کې ابتدا د زیارت القبور چې په غلط طریقه باندې زیارت قبور کې د دینه شرک شروع شوی دی. نا شرکیات کې بیا قسمونه دي، خو شروع شوی دی د بزرګانو د غلط محبت نه. ټیک ده، بزرګانو سره علماو سره نه حق پرستو سره محبت ثواب دی. خدا سي د پاره درجی کا یو سره محبت کی، ٹھیک ہے، مور سره محبت کی، خدای سره محبت کی، اولاد سره محبت کی، وہ فرق په پرې کې د خدای محبت او د مور محبت کې فرق وي کا مینا محبت کې فرق د الله تعالی سره محبت سره معنی د هغه توحید منل، د رسولانو سره محبت سره دای تابعداري کول، نو د اولیاء او بزرګانو د نیکان علماو د دې محبت سره هغه داري چې د دین زده انور اکرام دانه چې بساد الله تعالی سره یو شان شي او د الله صفت دی له ورکړي شي. شرک وی دیتا چې د الله تعالی نمونه دي خاص یا صفاتونه دي خاص، هغه څوک بل چاله ورکی چې فلان کې ولی بزرګم هغه مدثر خالق دی یا هغه عالم الغیب دی، هر څه ته معلوم دي، هغه مالک د نفع او ضرر دی، یا د الله تعالی چې کوم عبادت دي معنی حقوق دي، چاسری معنی سجدے کول، دعاګانې کول، نظر النیاز کول، مالی عبادتونه کول یا بدنی عبادتونه کول، پدې کې الله تعالی سره شریک جوړي. نو ټول انبیاء علیهم السلام اصل کې د دې ضرورت لپاره الله را لېږي. ګوره بعض وخت کې انبیاء او تفصیل کړي، هغه کم تاسو اورېدلې د سورته هود پسې یا سورته یوسف ده. سورت یوسف کی راضی یوسف علیہ السلام کو جیل تلڑ او تاسو معلومه خبره جیل تلڑ نه په جیل کې کارو کو کا عام په ملک کې واغت د اچا موقع نور کول چې توحید الله بیان کی په جیل کې مخالف او فاتنه قتل لکه اوسې وي یدا سو بوا بیراغله زم سي زمانه جیل ته ما ډیر خلک ما لري ګرځي چې دا واقعیان نه راغلي. اگر چې بیا نو قرآن درس شروع شو، قرآن درس کی برکات تفسیر ما بیا جیل نه شروع کړو. نو یوسف علیہ السلام هم داسې وکړه، خلکو ته الله تعالی محتاج کړل، رااله او دوه تنه او تیر موږ خوبونه لیدلي او موږ تعبیر او بس په جیل کې دا جیلان خوبونه هم ډیری نه هغه قوم ده کنه ناغو تلاول خپل ځان خيو، خپل مقصد وته خي چې زسمه زما کوم دین نه سره مقاوم مينو بیا مسله بیان کی کړ. ډیر کله موږ لرای شي باندې کسان خزل درې طلاق ورکړي نه مسله موږ لروي اکثر نور دغه سمې نه دا مسله نو مو ته صرف دا یو حدیث په معنی ک نور بم معنی چې موقع سره بیا پوهه یوسف علیہ السلام چې هغه ته موقع رااله نا خلاول خپل رسالت پیش کړ، د الله تعالی رسول څنګه پیش کړ په طریقه د معجزې. چې ګور تاسو یو طعام چې تیاری کی غرمه نماز پتن نو مخکې به تاسو له خبر درکم چې دا پلان کې طعام برازي، بیا وی ګور د علم غیب نه نه، بیا وی دا ګور د پیریان زما تابع نه دي، سکاهن نه ما ذالکما مما علمنی ربی، دا ما طرف تعلیم را کړی چې د وحی و. بیا او خپل مسلک خوله زما دین سره زما مسلک او ادامو ہے چې د مصر والو په شان تزم دا مصر والا خلق ایمان په الله نه لري او آخرت نه مانی، زه د دې تابع نه، زما دا دین نه، زما دین زما د مشرانو دین نه. وزار سو کو نوې جوړا مشران په دلیل کې پیش کړل نه، دا مشرانو دین پیش کړي رسو تفصیلی خو نمونه دا یې غستی دي چې مشران د تاسو امامان نه وایم، اسی مجان عوام یا خابت نو مشران څوک دي؟ باندې انبیاء علیهم السلام ابراهیم او اسحاق او یعقوب نمونه زکا واغستی څوک چرته بل مصیبت کې پرې نه وي. دغه ما مخکې چای پلان کې مولوی صاحب تقلید ثابت او د آیات نه
مې چې به تقلید څنګه تقلید دی نمونه دي د انبیاء علیهم السلام نو انبیاء علیهم السلام پسې چې زین دې د تقلید وي تقلید خو به دلیل خبره ده نو د انبیاء خبره به دلیل نه د صدر وغوي ده هر کله چې او ته دین وکړو بیا یې د شرک ورته نو ګورو د شرک څلور قسمه دا د توحید او اقسام دي څلور قسمه کله خلک یې قران کې کم دي دا پتی ځکه چې څلور اړه را جمع کړي کو ګوره کم دی ګوره یا صاحب یسینی ارباب متفرقون خیر من الله الواحد القهار دې دوی توحید ربوبیت رسول الله ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم دې توحید عبودیت او توحید الاسماء والصفات دودا راځي ورسو بیا ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ان الحكم دې توحید فی الحكم آیت توحید التشریع سلو شول کا نواب خپوی هغه سم زړې شي ته غری په جیل کې کا سم تفصیل ورته وکړو شکر ہے اللہ سره ربوبیت کی شریک میں جوڑا ہے ربوبیت کی شریکان سوک جوڑی دے دور کی دائی حالت معلوم دی سو کوئی دا نظام تپوس دیو کیسو کی چلی دا مرض و قطبان دی و غوثان دی و عبدال دی و جبالی نقواری پلان دی غیر دا اللہ دا نظام سپارا دی اللہ کو فرمائی کہ نظام چلون کی اللہ تعالیٰ نے سوا نور شکن نور شو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفصلتا دا نظام بخراب شی نیشی چلو لے نور بھائی کی تفصیلات تھی صرف تفتادانی تا تفصیل بھائی کے غلط تھے اگر دلیل اقناعی دے لیکن اقناعی سے دعوی یقینی دلیل دا اللہ دا کتاب دا اللہ کتاب دا پکی چل توحید دا پار یقینی دلیل نہیں نبی آوے سکے قدیر علمانی مرد کرے جواز مانا کلا ہو یقینی دلیل قرآن کشتا نو قطبان پرے مانا بانے چاہ نظام چلے غوثان وغیرہ دانی صوفیاء و پخبل تصوف کی سمرتری جوڑی کری اڑے مخ کی در جہاد دور چو سمہاجرین خطر آگلو صبر جہاد شورو بھائی کہ مالے چاہے وہ کتاب سرا وڑا دادا افغانان دیو مشرقہ نمون زنالم بھائی کتاب کے علی کلیو چھے دل دنیا دا نظام چلے دا غوثان چلے دا ارواح چلے بزرگان ادی چرے پا کال کی اوزے کی ددی جلسی واغیل دا رسول اللہ علیہ وسلم روح حاضری گی دی سوچ کی چرے رسنگا نظام بچلے ہوا ما ادمہ کمکل خلق علوی پیر زانتا ہے دا دی عقیدی دی غلط ہے سوچ مکو اللہ تعالیٰ سنبھالی کہ انتو سوچ کے تا دے انہی ویلی چھتے سنبھال تو زمان نظام چلا دے توی اگر شرک در ربوبیت اور درے تپوس پم اللہ تعالیٰ حدیث کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دے قبر کی تپوس کی مر رب ادا رب دے تا پا دنیا کے چام نظام چلاو دا چان نظام دے مانا دا چا دا نظام دا لان دے وے اگر چاہتا نظام دے نظام کونی شرعی دوارا شرعی اور بس بیاویلی خان دین دے سو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارک رسا عقیدہ دی تو یہ اصول دا ایمان کر دعوت دا مسئلہ کر بیاوی دا خلق در ربوبیت سر سر بیا بندگیم کئی کن عبادت زگا توحید دا شرک در ربوبیت دا مستلزمی شرک دا الوحیت لرا لکه شرک د اولوہیت چې لازمی د شرک د ربوبیت سره بده علماء پوي او پښتو کې مزه آسان وایي کله چې دا عقیده او ساتي چې د اسمه کې اسمان د پاره بل رب شتا دا سو غلطه عقیده او ساتي د الله نه سوا شتا نو مجبورن دی لګي بیا یې تسجدي لګي اينه حاجتونه غواړي دای په نوم باندې نظر نیاز او منافت پیش کړي نو دای ته عبادت وي ګندا ولا کوي دا دا دی جانب تسی توحید الوہیت اور عبودیت مرتبی ادری خلاف چین آئے تو شرک دا الوہیت اور شرک دا عبادت چام پدے کے دے چھ لا الہ الا اللہ اللہ نہ سوا بل الہ نشتا بالکل لا الہ بس اللہ دے حقدار دا بندہ گئے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بخاری دا حدیث روڑی
رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې یوازې 100 روپے ورلای رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل وخت نه ضایع کړ بالکل وخت ضایع کول نشته دا یو مرګره وسره د درس کوي وسره کله یو عالم دی دیو یرا موږ ته تاسو درس کوي یو څوک شرکا نشته لکه سویا دوه درې کسان دي الکه یو تن دی خو درس وته کو کا دا ذمہواری د عالم او یو ته کې یو د پاره کو شاه اسماعیل شهید مبارک راځي دا بصیرت کې چا یو ځل یو لوی اجتماع ته بیان خدای بیان د توحید او سنت خدای کتابونو کې شته ځکه توحید سنت یو بل سنت خطي خبرې دي تقریر چې ختم شو بلې کې یو باندې شي غریب را روان په منډه منډه دوته قتل چیرې رسین خلنډې په لګېدل او ستړو کیناستن ارمانو ګرمان مان تقریر لاړ شاه سے وته مخه پکېګا کته غواړي چې تقریر د توکم بیانو کوم وقت بکی دا غو او کنه زغور عالم دی له ناصرت کې لیکي چې شاه سے باغته هغه تقریر تفصیلی کو چې کوم یې جمع تکړو جمع عالم حیران شو دا سړی د پوس کوي چې عجیب عالم دی غړ ته چې څومره وګ تفصیل لیکانو یوازې ماته نیم دومره وکړه خلک خدای سي نه کوي هغه د مخ کې ما د یو د پاره تقریر کړو اوس مې یو د پاره وکړ مخ کې ما د یو د پاره بیان کړو اوس مې د یو د پاره بیان وکړ دته اخلاص و ایمان مخ کې مې الله د پاره دا کار کړو اوس مې الله د پاره غړې مړې د حاجت نشتا رسول الله صلی الله علیه وسلم معاذ رضی الله عنه ته یا معاذ او لبیک بیا وی لبیک صادق درې کړه چې خطا توجه کی دغه مسلې د خلک متوجه کړي ارګلې چې متوجه شو ته پويږي چې حق د الله تعالی په بندگانو باندې سره او حق د بندگانو په الله تعالی باندې سره دي دوی حقوق جدا جدا لا تجل الحقين حقا واحدا دو حقونه و دواړه جدا جدا معنی ناغو یا رسول الله زغه به نه پويګم ته مې پويګا ناغو فرمایل حق الله تعالی په بندگانو دار ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا چې الله له بندگی خاص کوي با هیڅ قسم شریک وسن نه جوړي هیڅ شی و شریک نه هیڅ شی محکمایل ته دوی نکره په سیاق د نفي کې نه یو ولی نه یو بزرگ نه یو قبر او د دې ذمہار نه غني چې دا د بادو ذمہار دی دا مال ذمہار دی او دا د مرتبه ذمہار دی او دا فلان کی مرض ذمہار دی دا هغه دا جوړول کولای شي نه او بیا هغه ته سجدي لګي او دا قبر نه طوافونه کوي جنډي غلافونه راوړي لا یشرکو به شیئا دا حق دی بیا حق دا بندگانو په الله باندې چې داسې بندگان الله تعالی جنت ته بوزي یو تم دا درس کا دا ضروری مسئلہ دا مسئلہ ما اس کو مانی یوسف علیہ السلام دویم درجہ کې وکړه ما تعبدون من دون بیا دریم قسم اصلي معنی نمونه د الوهیت صفاتونه د الوهیت سخلق لګي دا نمونه دا ناکا دا نمونه دا صفاتونه بیا دا الله په ځای باندې د مخلوق د بار کوي دي ته وی شرک په اسماء او صفات یو مسله د اسماء او صفات ایک بیان او تحقیقات ناغه ورته وی دا تاسو چې وای خدای سوال د فقې تاسو وای دا فلان کې بابا لکه دې زمانہ کې وای دا داتا دی دا گنج بخش دی ته نه مانی لاهور کېشته وای دا نو علی حجوری زمانہ مو دا داتا او گنج بخش ہونا مانی سوال ورته داتا پنجابی سے دوی دینے والا گنج بخش فارسی سے دوی خزانی بخون کے دوڑ پرے شرک را دن نہ کئی چې ورکون کې د هر چیز باندې او خزانه بخون کې سوق دې معنی علی حجویری دې لاهور کې نانا الله دې لا معطی الامام نه آتا ولا مانع علامات فرض باندې په سیدا وای کنه توحید عقیده خپخشی نشته سوق منه کون کې دای چې ته ورکه انشتا ورکون کې دای چې ته منه کې ادیو لګي دانو میں غیر الله لکه الله تعالی د خپل بندگانو فریادونه اوري
ददी मददगार दे। और कुरान करीम की वही या सूरत यासीन की वही वइन नशाअ नुग़रिक़हुम फला सरीख़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून। क़ल्बुल कुरान की वही सूरत यासीन सोए वक्त याद साथे अल्लाह फरमाई कमूंगा उगड़ नो गर्क बकूंगा दा किश्तो वाला दा जादून वाला बगरकूं गर्की दे अल्लाह ताला वला लेकिन सबई इल्ला सरीख़ लहुम ददीद पारा बसो गौस नहीं सुख मुगीस बन नहीं तफसीरुना तमाने लिखी ला मुगीस ला मुगीस गौस तवी दे कि मखलूक दा अल्लाह किताब शाद तो वर्जो इल्ला माशाअल्लाह अगियो इता किसा न दौरे चिल्वी पीर से वो योलस कालू हर का बेड़े रिश्तले वाय मां न दौरे तावे कुरान न दौरे दिले चल्ला फरमाई दा किश्तो वाला कजो गरको मनसो गौस निश्ते ची बची कियो तो एष्टा और ब्यावल नुम दे गौस आजम और आजम आजम तकसीम नहीं शुरू करे मुंगा दीन की इमामान मानू बनी इसराइल की मायमा वाय मत यहदूना बे अमरना सबर और यकीन दात बम आती चिचा की पैदाइश आगा था इमाम हुई द दीन इमाम दा मौजू मसला जुदा मुस्तकिल सबर और यकीन बिसब्र वल यकीन तुनानुल इमामतु फि दीन नुजबामख के उम्मतों की इमामान उनजम अहमद के इमामान नहीं सी इमामान मुंगा मानू बास खलक दा दरो शुरू की जिदा वाबियान दे द इमामान न मनियो कंजल कई पाए दरो जनो दिलानती चोले दरो खबर एक है मुंग इमामान मनू मुंग दाई इकराम इज्जत मन लेकिन हदार चा मन पर दर्जे की कर नमुंगा इमाम लहा नूर को सिफत नूर को शिकम दल्ला रे याद रसूल ने अल्लाह सरबैन शरीक होकर दाय धोई रुसवा शिरक फिर तहकीम मुंगा अल्लाह ताला मनु महकमात निज़ाम चले उनके आगरे निज़ाम शरई जोड़ा उनके मुहागरे नुदा निज़ाम दा इख्तियार मुंगे और इमाम ले नमन ठीक दीन इमाम ने पेशवार खालिम ने खल्क दीन तराबली खुदा मतलब ने दीन आगा जोड़े अगम दानी जो इज्जत दीन जोड़ो और खलक ना दीन इमाम से जो करे और दागम मजहब दे बस दबा आखले द रसूल सिफत वाले वर्की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे इत्तिबा उसवा हर चीज के मुंह बाने फर्ज द वाजिब दा पर कौल के नुदारंगी पर अमल के नूर नवाज द खताव या वही पर कौल के ना पर अमल के ना दो और तो वाले सुबानी पेश करी वह गलत से इधर से हुआ कि ताबिदारी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज द बंगवान दे दा पा अक़वालों के मनो दा पा अमालों के मासिवा दा अमाल न शिकमा का पूरे खासी दा इस्तिस्ना दो का खैर रहेगा उसका मकसद बासिल छी खुदा मोए छी अमाल की ताबीदारी ने फर्ज ना लेकिन द रसूल पर मुकाबला के बलियो इमाम बलियो आलिम बलियो शेख उस्ताद दे मुकाम त निशी रसे रे छी दा हर किस्म ताबीदारी दे माने फर्ज वाजिब दी या को बदा खाम खा पारसी दित दीन हुई दी तवाबियत न हुई अकोई वो तवाबियत न हुई खैर यारी कहते मां नुसखल को पासमाओं के सिफात के अल्लाह ताला सर शिरक करे अल्लाह ताला ने बगैर अल्लाह और कई अगे तो शिरक फिल अस्माए व सिफात नुसलोरम में जिक्र कई इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह हुक्म दायती का ना हुक्म तशरीई लेकिन हुक्म कौनी द शरीयत जोड़ो लो फैसले जोड़ो लो ददी अख्तियार चा सब दे बस माना दे अल्लाह सर तमाम अख्तियार को ठीक दमूंगा इमामान मनू दाई इल्मुना मनू दाई बाने हिस किस्म मलामतिया निश्त शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैहि बारक की किताब लिखले कि इमामान बाने मलामतिया निश्ता अयो खपल दजाना जिम्मेदारी लरी कड़े मुंतवेली चे दा सहल हदीस व मज़हबी हदीस सही साबित शी बस दादा मज़हब दे बस जाए कारे वेली डेरो इमामान च जमू तकलीद मकाय इमामान वेली हाज़े नराख ले कम जाने चिमगराल वही दसन रागस्त द कुरान व सुन्नत ना नजमगो लमातुम इत्ता सुन्नत नराख ले दे आवाम सा बयान है कर कि वो कुतुबखाना के मसलन कुरान शतरे
قرآن کریم او دارنګ ای کې مثلا امام بخاری کتاب شته او پدې کې یو سره دا پری دی او دای په ځواني مونیا راخلی کنزرال تا ته پدې کې مسله خیم پدې کې دا تسلی نه حاصلېږي هغه راواله ولا تسلی پای حاصلې سکون مکه تیر سے نزلت علیہم السکینہ قرآن کریم سرا په وحی سرا لا بذکر الله تطمئن القلوب د وحی په دلیل سرا د زړه اطمینان حاصلې ادا مومنان مقام حدیث صاحب مشکات روڑی باب تقدیر کے اختصار دار او تابعی او زمانی تقدیر مسئلہ کے لک شک رہا وہ شک دا کفر مقام تلانو اور صرف بعد وقت کی سڑی سے اعتراض راشد رکھی ویلاڑ میں صحابی دا ناغرات ہوئی چھ بس تقدیر دانے چھ اللہ تعالیٰ لکلی خام خطا تبرسی اچھ سے نہیں لکلی تا تمن رسی اختصار دار بیا بل للاڑم بیا دریم للاڑم سلورم کرالم زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہولا ناغرات عام مسئلہ اکڑا خدا سی ہوئی چھ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی فرمائے لی ماوی بس اس میں نظرت تسلیم شو سمجھ دا مومن خود پورا تسلی پا قرآن کریم نا پورا تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث دا دغتوی عدلہ دغتوین الحکم اللہ للہ ناغ امامان دی ٹک دا خبری کری خدا شرط نہیں ویلی چی زمین تقلید کا حص وقت دی یو امام قول دانشی پیش کولے چیو زمین تقلید کا دائی نہیں دی ویلی پخپلے ویلی کہ زمین سے خبرہ دا قرآن و سنت دا خلافین با دیوالے والا ہے دا دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قول دیو جندائی ٹک دا تابداری شتا کلچی و خبرہ دائی دلیل بانی بنائی و صحیح دلیلی لیکن کله چې دلیل باندې نه نو بیا موږ باندې اتباع د حدیث فرض ده دا موږ باندې لازم چې موږ د امام خبره دی مان اگر امام خبره مخالفي چرته د حدیث نه نو بلې کې دوه قسمه خلک بعض خلک دا حدیث سره دا پری دي وې دا د تعویل له او کله دا منسوخ دی لیکن خبره د امام باخلو زبرې باب کې د بعض فقهاو تعریف هم کوم حق ته حق وایو دیکھ یو کمال کڑے صاحب ہدایہ بولے بندہ کتاب غلطہ ہیں بگشتا یو کمال مشتا دارنگ امام تحاوی سنگ کمال کڑے آئی دے یو دو مسئلے لیدری در امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چی بالکل در صریح حدیث نہ خلاف یو مسئلہ دار امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی پا استسقاء کی منز نشتا اشتگر ہم فقہ کی دیکھ منز نشتا صاحب ہدایہ اس ہاں کمال دی دے کی کئی دا سی نہ ہوئی چھ نمڑا دا حدیث صحیح نہ رہا یا دے کہ بتاویلی نہ دا امام صاحب دا قول تعویل کئی دا قول تعویلو کہنا چھ نہ دا مطلب دے چھ ہمیشہ جماعت پکی نشتا اتنا مطلب خطاویلی ہو گا دارنگ امام تحاوی شاید بیدائے کہ مانگشتا چھ حاجان زی یا عمرے والا نغی حدیع بوزی حرم تا ہدایوں کی معنی ساروی دی اب ساروی سے جائیے تو قلا دے ایسی امام بخاری باب خیر باب تخلید الغنم دا تخلید نہیں دا گڑ بیزو تخلید باب خیر دا او اس زمانہ کی گورا اکثر جسو گرب و تتلی ہے چلڑ سے حج دا سودا کوئے سسرینم تا گورے پہوے لکلی احسروانی تخلید دا عرب بنی وانی دا مقام داری وہ بعض صورت بائے کہ دا مسئلہ شیوخان بوزے دا حج و دا عمرے پہ احرام کے نو دا غیر اشار تقوب شرندہ زخمی کے بنیزا غیر دا اشعار ہوئی اشعار البدن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہی چنہ دا مسلح تو دا بن کا ہے مسلح دیر حرام شئی اس حکمن کے دا پوزا پریکے غوک پریکے دا مسلح ہوئی دا سمہ خطرناک خبر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولاً عملاً و اشتہ اشعار امام ابو حنیفہ انہیں نشتہ نو دا مرگر ہوئے امام تحاوی دارنگ صاحب ہدایت سے نہ دا امام سے مطلب دا نہیں چھ اشعار نشتہ دا مطلب دے چھ زمان پکلی کی سخل کو اشعار کو اگی ناجائز کار کو اگی دا نیزر دیر اور منڈلن دیو جناغوی دا نشتہ خکارے کو دا حدیث تاویلی نہ کرے وہ سو علماء دا پکار دی جو گو رہے چکلا یو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قول کل دے یو حدیث نہ خلاف راشی
نو تعویل د حدیث م کوي دا د کلام س تعویل کې یا وای چې بس دا حدیث د تنور رسیدل دي ته انصاف زمو خدا طریقه ده منفقه مانو غره مدارس کې لولو یوم لیکن طریقه به دی خیر مارس کو چاول مقصد د قران کریم سو الله تعبد الا الله هدي آیت کې ویل ان لکم نذیر و بشیر د قران کریم دویم شان سو معنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او دغه اتباع اته دواړه یو ځای کې نو دینه مسله توحید او سنت جوړه شو دا بل سره خطي هر یو نبی دا دوه مسلې پیش کړي سورته شعراء اور هغه کې پنځو انبیاء علیهم السلام د پنځو پیغمبرانو په بیان کې ویلي فتقوا الله واطيعون الله نے یې شرک مکوای تابعداري خو زمان کوي سو کوئی د الله رسول اول ته توحید او دویم توحید کی سنت دا یو نبی دا دوه مسلې دي معنی حاصل د ټول دین دا نندا مسلې راج دا د دې نشر اشاعت ضروری دی د دې ډېر ضرورت دی ډېر خلک دي په توحید باندې نه پوي اوله په قران کریم نه پوي کنه د نږدې نه راځي توحید غره بغیر د قران نه نږدې کی تفصیلی توحید نو اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم چاہے تو سنت ہوئی دا خلقو کی ژوندۍ کول غواړي لکه اکثریت د ذهن نه ټیک ده کوي دا کلمه کوي چې محمد رسول الله ولیکن د تابعداري مقام چې راشي نبی رسول الله یاد نه نو دا مسله ځکه خورول غواړي توحید او سنت بیا ځکه په احادیثو کې چې خلقو ته وایا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وره دا ځکه په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت څنګه دا طریقه او دا تو لار د کامیابی حقیقت کی او کامیابی هم دا الله د عذاب نه بچ کېدو اور پسې ویلي چې امت ته امتان حسنا مزه بدل کی د دنیا مزه هغه مزه سره سورۃ نوح کې ذکر کړی ورانو مدربان صحیح ولایت مدرارا یرسل السلام علیکم مدرار ويمددكم باموال وبنين معلومه درکې مالونه او زامن مم درکې ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا باغونه و درکی او نهرونه و درکی په دنیا کې بدل کی مزه بدل کی واقعي الله تعالی هغه صحابه کرام چې دای غریبان اول کې یو قمیص وخا یا صرف یو لم ډیر واقعات دي طالبان او صاحب صفو اکل باشری دینو یو بل تبا د شاته کې نه ست چخکارانه شي ځتا لیکن دا سے الله تعالی والا کامیابی ورکه یو صحابي وي زما مخ کې دا حال ډوډۍ راته نه ملای دا انن زما کور کې به وګټ کې اولاد روپے پرتی دي ولونه نه یاري خالص کاراله وي دوه روپے را سره پرتی ایو صاحب دې په میراث باندې دوه زیات میراث لري چې دا هغه په حساب کتابانو اکثر خلک پويږي نه 12 लाख روپے درهم چې ورته تقریبا د یوې خزي رسیدي اصلور خزي وي انور ورسه دا حسابو کې رسوم مال راغی دا مال پس کې په دین کې لري ولې عام کله کله زمام یو سړی دی او خان نوکر دی او دا خان د دغه رضا دی خوشاله دی تاسو د نوابانو یې یو نواب نوکر دی دا نواب د سره امداد نه کوي چې خوشاله دي کله کله ول بنگلي ورکی جیداد ول ورکی نو کله چې په توحید او سنت قران او سنت باندې الله تعالی رضا شي الله زموږ رضا شي په دې طریقه نام به د دنیا کې نه درکې جمعهتون خپاخه اخ محلات او خ مدرسې په خیر دی وې دا ول سعودي ورکو سعودي ته دای بزرګون کې الله واشول چې ورشه ال معاهدین نکار کوي تاسو سره امداد وکړي مجاهدین دی jihad کی تاسو سره امداد وکړي لکه څنګه غلطي عقيدي والے کبريلان یې سره بریلان امداد نه کوي قادیانان سره قادیانان امداد کوي شیعو سره شیعاګان امداد کوي نو کوم ته چې خلک وا بیان وي د دې سره حکومت چې خلکو توابع وي سعودي به امداد نه کوي مال چاہیے میں هغه ټیک د امداد کړي خو لیکن په امداد زموږ جماعتونو وګوره پای باندې مدارس وګوره پای د طالبانو خدمت وګوره مال چاہیے چې تاسو روزه کې څومره طالبان ز اکثر شمار نشم ویلې دروغ کې راځي خو ما وی نه نیم 100 کیلو وهمګه تاسو امداد وګوره 100 کسانې پوری
دا کوم ځای راځي مونږ نه پوهیږو دا کوم ځای راځي بس الله یې راولي سکه یو عربي وی چې ځنه شم دلې غلې نو مونږ ویل چې دا دروازه رزق خدا سره نه الله دې ملک رس پیدا کړل چای نظام په دې طریقه باندې دای په ذریعہ الله او چلا وګوره په توحید او سنت کې قران او سنت کې د دنیا فائدې مشتا اکثر مونږ خپل علاقه کې مخکې دې بدعتانو به شرط جمعې پښپوانه خیرات او خیرات کې به شرګي وړوګي او خوړیلا او سراز دې د خیراتونه یو شرګان دی او سړي خوړې هم نشو نعمتونه دې غره قران او سنت کې ښا د صحابه تاریخ وګورئ کا نو دارنګ الله فرمایي دا عذاب د آخرت نه هم تاسو بچ ساتم عذاب د آخرت نه الله مونږ بچو ساتم ناخری ازمدار دې وخت کې ډېر زیات ضرورت ته خاص کر علماء په ذمہ چې دا خلق پوهه کې په قران او په حدیث او دې ته مقصد خو د قران او حدیث سره معنی د قران مقصد د توحید د سنت مقصد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو تابعداري کول او پتی کې د کامیابی خدای تفصیل لګي نور خلقوم وي چې د الله رسول په طریقو کې کامیابی ده همغه موایو همغه لګه تشریح کوو تشریح یې پکار چې کامیابی په دې طریقه باندې حاصلې الله تعالی موږ ته ټول توفیق راکړي استقامت راکړي په دین توحید په دین سنت او کوم بلایا مصیبتونه چې الله د طرف نه دی الله دې او دې دفع کړي کوم عذابونه چې الله د طرف نه مقرر الله دې خپل عذابونو نه بچو ساتي الله دې زموږ بچي قران او سنت طرف ته هغه طرف ته هغه مایل کیرا خدای دې زموږ توجه الله هغه طرف ته پیدا کړي الله اعظم او زموږ د توحید سنت چې څومره درسګاهونه دي مدارس چې الله دې هغه آباد او شاد ساتي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحان الله لري تداوات کې دې کې اشتباهي کې کوله نو په پنځه دي کې سوال نه کیږي پنځه دي لا سوال کسان یو سوال دې دې خیر لستو کې سوال وکړه خبر ورن تاسو ټول د پروډکشن ان شاء الله تاسو د سوالونو جوابونه چې کوم راغلي دي سره ور کړی او تاسو هم په څنګه سره واوري الله پاک مهربان ان شاء الله د ټول اشکالات مشکلات جوابونه ولعل خدای چې دا تصوف په وجه چې کوم سلسله دي چې زنجیري کنه سلاسل رینونه نه په زنجیر باندې راغلي او پای کې په هندستان او پاکستان کې سلور درې پای کې قسمونه دي چې سلورو کې یو د نقشبندیه ولعل خدای تصوف کې دا تقسیم غلط دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو تابعین او هیڅ نه نقل نشته او نه چرته یو عالم مگر که بعض عالم بالحق معلومی او مونږ ته ګورې په خپل تفصیلونه کړي او پایوي مونږ ته سند نه معلوم صرف ذکر او اسکار په حدیثو کې شته واعزشت چې مانځه پسې بسنګ ذکر کوي کور د دې ذکر وکړي خوب کیسه ذکر وکړي خبره پاسي ذکر وکړي دغه اسکار چې بس دغه اسکار مسنونه دغه په کار دی واقعي نو نقشبندی او چشتي وغیرہ دا سلسله نشته شریعت کې تعویذ اصل کوئی پناه ورکول ہوتا یو مصیبت نه انشاءالله ته پناهي ورکه پناهي مونږه الله مونږ ته خولې دي چې خدا وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالله بس الله ورکی پناهي کا بل نبی دې فرمایي چې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اے رب الفلق رب الناس پتا سره موږ پناهي د هر شر او د هر مصیبت نه غواړو حدیثو کې کلمات مستشعوذ بکلمات الله التامه د الله کلمات د الله کلمه چې قران کریم دی یا نو څه کلمات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی نو دا غي سنت طریقه دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رقیه او په دم سره کړی په غټو نه کړی چې په کاغذ کې لیکلی او چاته غټه کړی او پای کې کوم حدیث صحیح نه ده زرا کو
دغه روایت صحیح دی چې ګیره چې دی هغه د موټي نه چې کله زیات شي او کله کټ کی سړی خو لیکن اولاد سنت دان دی اولاد چې دغه سی پری دي چې بس تاسو نه دیریږي د طریقې هر مرد اس خبر میں زندہ ہوتا ہے برزخ میں قبر او برزخ یو شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د برزخ نه ویلي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر ویلي عذاب القبر او عذاب فی القبر او ویلي په دې سره د دینه پناهي غواړي دا قبر دې کدا برزخ دې دي کې انسانان لا مړو د پاره یو قسم ژوند شته خو ژوند باندې الله فرمایي تاسو نه پويږئ نو پای کې نور کلام تاجت نشي څنګه ژوند دی الله فرمایي نه پويږئ په ایت متشابهات بلکې طریقه تو بیا کول لازمی نه امامه کېته نه اس لزوم نشته جواز نشته دا سره سوال لیکي چې عثماني او دغه فرقه دا او دغه افکار دی او هغه یو جماعت جوړ دی او شیعه جماعت خیر په خپل عثماني څخه نشته لیکن دای په باره کې زموږ رائے صحیح نه معلوم آیت صحیح نشي ویلې عالمي تفسیر وایي کوم عبادتونه چې عام مؤمنان باندې فرض وي خصوصا لکه مونږ په چا باندې فرض دی بالخصوص ناغه پای باندې اجرت نشي اغسته امانه ده په دې ځای باندې پروګرام ختم ته رسېږي اول د الله جل جلاله به شمار شکر چې مرتاز توفیق راکړي چې مرتاز په دې مبارک مجلس کې حصہ برخه واخیستل دوهم د شیخ صاحب چې الله جل جلاله دا وخت دا دقایق چې مرتاز ته راکړل الله دې په موازین حسنات کې واچي او د ټولو ورونو دا تکالیف او مشقتونه چې دوی کړي دي په دې مقصد لپاره د اعظم شان مجلس لپاره الله دې دویم هر قدم په موازین حسنات کې تلاشي هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اوس د منځ ټیم دی د منځ تیاری وکړو او د منځ بعد ان شاء الله ډوډۍ مو